وریځې راوله باران راوله وریځې راوله باران راوله زلفو له څنډ ورکه طوفان راوله او لرې کړه د مخه آینه لرې کړه د مخه آینه لرې کړه ما د حیرت د بیابان راوله او سپرلیه زه به دې احسان ومنم زه به دې احسان ومنم خو ته له ځان سره جانان راوله. ډېر ښایسته. ځه چې واپس زړې کیسې نوې کړو راسه واپس هغه دوران راوله. ډېر ښایسته. او ماښام لمبه کړه تیارې وتښتوه بله ډېوه سه پتنګان راوله. د سکون راډیو درنو لیدونکو اورېدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیس او د صحت په کالیو کې بنغښتې وای. شرنه بنډار خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې د تل په څېر ټکور ظاهري راغلی. تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر، شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو. نن راسره خپرونه کې نوید دلسوز صاحب د شعرونه به ترې اورو، ژوند به یې پوښتو او کوښښ کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو. دلسوز صاحب په سلام او هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست. وعلیکم سلام. ډېره مننه ټکور ظاهري صاحب چې موږ ته په خپله خپرونه کې وخت راکړه. ډېره مننه. دلسوز صاحب دا راته ووایه دلسوز څوک دی، چېرته زېږېدلی دی، څومره عمر لري او څومره یې زده کړې کړي دي؟ ډېره مننه. زه خپله د وردګ ولایت او د سیدآباد ولسوالۍ سلطنخیل د کلي اوسېدونکی یم او 1980 کال کې د هجري شمسي کال کې وزیږېدلی یم او زده کړې د یو څه وخت پورې هملته وردګو کې کړي او بیا 11-12 سیم پورې کابل کې خپل زده کړې ته مې ادامه ورکړې ده. مکتب خلاص شوی دی؟ مکتب خلاص شوی، اوس مهال د هلمند کې د انجینرۍ پوهنځي کې محصل یم نو هغه خلاص دی. ډېره مننه. دلسوز صاحب ولې شعر شاعري ته مخه کړه، علت یې څه و؟ ټکور صاحب د شعر او شاعرۍ لامل خو تر ډېره حده مینه علاقه وه چې د شاعرۍ سره مو ډېره مینه او علاقه لرله او څه نه څه دغه چاپېریال او ماحول هم دغسې شاعرۍ ته جوړ وه. ډېره مننه دلسوز صاحب. یو غزل به درنه اورو بیا وروسته پوښتنو ته راګرځو. مننه. غزل دا چې پسرلی و نوی کال هم دی نو یو د پسرلي دپاره وایي نوی کال شو پسرلی شو څومره ښکلې حادثه ده. نوی کال شو پسرلی شو څومره ښکلې حادثه ده هره خوا ښېرازه ښکاري څه عجیبه رنګینه ده. په وطن مو لوی رحمت د الهي را نازل شوی سوله امن ورورولي په لر او بر خوره وره ده. په وطن مو لوی رحمت د الهي را نازل شوی سوله امن ورورولي په لر او بر خوره وره ده او د هېواد هر یو بچی دې د دښمن مخې ته سپر شي. ټکور صاحب د هېواد هر یو بچی دې د دښمن مخې ته سپر شي. خپلواکي زمونږ حق او ترې ساتنه وظیفه ده او د نړۍ ستر طاقتونه دلته ماتې سره مخ شول. د نړۍ ستر طاقتونه دلته ماتې سره مخ شول. د نړۍ ستر طاقتو ته زموږ یاد هغه جذبه ده او چې کوښښ څوک د وطن د ورانېدو کړي پرې یې نږدی سر ترې بېل کړی سم د واره زما دغه فیصله ده. مننه قربان. چې کوښښ څوک د وطن د ورانېدو کړي سر ترې بېل کړی سم د واره زما دغه فیصله ده. او ربه ته مو له فکرونو کړي د جهل پرده ټوله موږ غوښتونکي یو د پوهې له ازل نه تر ابده او د دې خاورې هر وګړی د دلسوز شي لویه خدایه. ټکور صاحب وایي د دې خاورې هر وګړی د دلسوز شي لویه خدایه د دې خاورې د شهید لالي لورکۍ خفه ده. ډېره مننه دلسوز صاحب. دا راته ووایه څومره شعرونه، غزلونه، نظمونه به مو لیکلي دي درته معلوم دی یا نه؟ و څه ناڅه ګودمات غزل به مو لیکلي وي البته شعرونه ورسره نو دغسې کره شمېر خو به نه وي معلوم خو تقریبا چې تر 200 به غزلونه او شعرونه مو لیکلي وي. 200 غزله څنګه دی؟ کتاب اراده لري یا کتاب چاپ ناچاپ کتاب لري که نه؟ تر اوسه پورې خو کوم کتاب نه لرو خو انشاءالله په راتلونکي مو اراده ده. ډېره مننه. وایي د ښکلو ښار دی اچولی مې تنا په لاس کې
د ښکلي ښار دی اچولی مې تناب په لاس کې چې باندې ونوي ځان ډېر یم خراب په لاس او زما دوې سترګې د هر یوې ځان ته مزاج یوې راخیستې دي تسبیح بلې رباب په لاس کې دلسو صاحب غزل درنه اورو بیا به وروسته پوښتنې ته راګرځو. مننه. او دا چې باراني موسم دی نو یو به د باران دپاره فکر خراب سړه هوا نری باران او تبه په زړه کې درد یاد جانان او تبه فکر خراب سړه هوا نری باران او تبه په زړه کې درد یاد جانان او تبه د چا خاموش نمبر ته زنګ نه ورځي څه یو بې رحمه شان خفګان او تبه په میخانه کې د پیالو غږونه لاس کې سګریټ وجود مې وران او تبه ټکور صاحب په میخانه کې د پیالو غږونه لاس کې سګریټ وجود مې وران او تبه په نیمه شپه یې د راتلو انتظار ټکور صاحب په نیمه شپه یې د راتلو انتظار یمه بېتاب سرګردان او تبه د مطلبي خلکو نه ستړی شومه نه به چې خپل ټول دی تاوان او تبه زه د خپلې ځوانۍ قاتل په خپله یمه په مطلبي یار مې کړه خزان او تبه او آخري بیت دی راځه را سره کښېنه لږ مې وزنګوه وره بابه راځه را سره کښېنه لږ مې وزنګوه وره بابه دلسوز یم وړی د یار غم په یا قربان او تبه. ډېر خوندور بلا خوندور. دلسوز صاحب د شعر فورم یعنې شعر په کوم فورم کې لیکي؟ کوم فورم خوښېږي؟ غزل او نظم نثر؟ زما خپله د شعر ډېره برخه غزل نیولې ده. غزل مې خوښېږي. غزل او د شعر کومه بڼه مو خوښېږي؟ حماسي، عشقي؟ ته ډېره ښه ده. زما خپله د شعر بڼه عشقي ده او عشقي بڼه مې خوښېږي او کوښښ به کوو تر څو حماسي برخې ته مې څه کار وکړو. ډېره مننه دلسوز صاحب. لکه شمع په سوځلو کې چا پورته نه کړم زه لکه شمع په سوځلو کې چا پورته نه کړم اوښکې مې ولاړې درېدلو کې چا پورته نه کړم په خپل مالت کې مې د خپلو له انجامه داسې شومه پردی په خپلولو کې چا پورته نه کړم. ډېر ښایسته. دلسوز صاحب راځه مسلسل 3-4 غزله درنه اورو بیا به خپرونه تړو ځکه د خپرونې وخت پر خلاصېدو دی. مننه. غزل دی له یادو سره مصروفه ښه ازار دی انتظار دی یو لالی د بل لالي په څه تلوار دی انتظار دی له یادو سره مصروفه ښه ازار دی انتظار دی یو لالی د بل لالي په څه تلوار دی انتظار دی او ښه مې له وروسته پسې وژړل خفه شومه ډېر ښه مې له وروسته پسې وژړل خفه شومه ډېر د مخه سخت ګزار دی انتظار دی او پکې روان یم خو د خلکو هیڅ درک نه لګي یا توره شپه ده یا ړنګ ښار دی انتظار دی له تورتمونو مې سم بد راځي ترې ویره لرم د سر خوړلي یار یادګار دی انتظار دی او شیبې د راتلو شمېرم یوازې غلی ناست یم ټکور صاحب شیبې د راتلو شمېرم یوازې غلی ناست یم زړه تنګون دی مست ګیتار دی انتظار دی. مننه قربان. وایي شیبې د راتلو شمېرم یوازې غلی ناست یم زړه تنګون دی مست ګیتار دی انتظار دی اخ داسې یو ساعت پسې خفه یم را یادېږي اخ داسې یو ساعت پسې خفه یم را یادېږي فکرونو کې جانان دی او خمار دی انتظار دی او خدایا دیدن یې د هغې سره ته وکړي ټکور صاحب خدایا دیدن یې د هغې سره ته وکړي دلسوز یې په مورکۍ پسې بیمار دی انتظار دی. مننه قربان. او بل غزل هیلې مې میرات زړګی تنګ خسته موسم دی د یو چا یاد وار په وار بنګ خسته موسم دی هیلې مې میرات زړګی تنګ خسته موسم دی د یو چا یاد وار په وار بنګ خسته موسم دی موږ انتظار یو چې جانان به بیرته راشي نه هغه شته نه د هغې رنګ خسته موسم دی او زه ښه پسې خراب یم ماښامه ټوکې نه کړم شکور صاحب قربان زه ښه پسې خراب یم ماښامه ټوکې نه کړم ای درته کوم په الله سوګند خسته موسم دی د زړه تنګون لپاره 2 شیانه ډېر ضروري یوه نشه بل د رباب ترنګ خسته موسم دی
او په بیړه بیړه کړم ورمنډه کندې ته وې یاره په بیړه بیړه کړم ورمنډه کندې ته وې یاره چې واورم زه د موبایل شرنګ خسته موسم دی او د تلیفون په ښیښه څو څاڅکي د اوښکو پراته ټکور صاحب د تلیفون په ښیښه څو څاڅکي د اوښکو پراته نه راځي ستا له خوا نه زنګ خسته موسم دی او زخمی صحنه بله ډیوه دا توره شپه د بیلتون زخمی صحنه بله ډیوه دا توره شپه د بیلتون فکر او زړه سره په جنګ خسته موسم دی او هغه ښه ژوند په خوشحالۍ تېروي دلته یې دلسوز ورپسې ډنګ خسته موسم دی ډېر خوندور بلا خوندور ډېره مننه دلسوز صاحب بلا خوندور غزلونه مو واورېدل ډېره مننه چې راغلاست او زموږ بلنه مو ومنله او یو بل غزل به په اخر کې وایي که وخت وي یا لږ تیز تیز به وي څنګه ډېره مننه دلسوز صاحب یو وروستی غزل به درنه واورو دا چې د خپرونې وخت په خلاصېدو دی نو بیا به خپرونه تړو مننه قربان غزل دی یوه خبره خلاصه نه د بلې بندوبست کوي ښه نه کوي دا جنۍ په سترګو کې سټس کوي ښه نه کوي یوه خبره خلاصه نه د بلې بندوبست کوي ښه نه کوي دا جنۍ په سترګو کې سټس کوي ښه نه کوي زه ورته حیران یم چې دا ولې دومره ښکلې دا لکه دا که چې ډوډۍ ته هم اودس کوي ښه نه کوي او فکر کړم په بښنې سره زلفې په سپین رخسار ټالونه خوري زنګېږي خوب ورځي خبرو کې بس بس کوي ښه نه کوي هره شپه یم ویښ ستا له یادو سره ته نه یې دا زړګی مې بیا د ستا هوس کوي ښه نه کوي دلسوز صاحب ډېره مننه دا چې د خپرونې وخت په خلاصېدو دی ډېره مننه چې راغلاست او زموږ بلنه مو ومنله د سکون FM درنو لیدونکو او اوریدونکو دا وه شاعرانه بنډار خپرونه چې ما ټکور درته وړاندې کړه تر بیا چې موږ تر یو بلې داسې خپرونې راځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ د لیلا په